بلخ کې د غاښونو درملنې نوي سیستم پیژندنې او ډاکټرانو ظرفیت لوړونې 15 ورځنی سیمینار. له پلازمینې کابل وروسته دغه سیمینار په بلخ کې د شمال زون ستوماتولوژي څانګې ډاکټرانو ته جوړ شوی چې په مسلکي ډول د غاښونو ناروغانو درملنه وکړي. موږ دا سیمینار چې دی تقریبا 15 ورځې به دوام کوي. دا د غاښونو په برخه کې دی صرف د غرز یا امپلانټ، خو دا یو ماډرن یو نوې طریقه ده چې په 3 ورځې کې به مریض د دې قابل شي چې هغه به په خپله خوراک وکړي، خصوصا د هغه مریضان دپاره چې هیڅ قسمه غاښونو ورته کار نه کول، نو دغه سیستم باندې کار کولی شي. د دې سیمینار دپاره خو د بدخشان، تخار، میمنه، سرپول، غزني، کابل د دې ولایتونو نه خلک راغلي دي، نو چې په دې سیمینار کې زموږ سره د کورس کې زموږ سره ګډون کړی دی. د ستوماتولوژي څانګې ډاکټران د غاښونو درملنې نوی سیستم اغېزناک ګڼي او په خبرې د غاښونو درملنې نوي سیستم په لیکېدو سره به د ناروغانو درملنه په لنډ مهال کې شونې شي. زه واقعا چې نن په دې سیمینار کې د دې ګډونوال یم، زه بیخي د خوشحالۍ نه په جمو کې نه ځایږم، ځکه موږ صرف تش په نوم شعار ور نه کړو، د هر څه کې باید خپلو هیوادوالو ته نوي انکشافات راوړو، نوي اختراعګانې ورته راوړو. کاملا جدید است نسبت به متد امپلانت‌های سابقه که بود. مثلا یک متد جدید است و یک مشکل مردمی که ما خودکار ما داریم امپلانت‌های سابقه، مثلا یک مریض نمیتونست همو وقتی همو پروسیجر که ما میخواستیم تطبیق کنیم یک مریض همو وقتش نداشت. په دغه سیمینار کې ګډونوال ډاکټران وایي تر دې وروسته به د غاښونو نوي سیستم له مخې په مسلکي ډول د ناروغانو درملنه وکړي. سیستم بزل یک سیستم بسیار خوب است و باعث شده اندکترین استخوان بسیار در استخوان‌های ضعیف هم این تطبیق شود و مریض از یکی دندان متحرک داشته باشه و بعداً به مشکل مواجه شود، از این خلاص شود. استفاده بسیار زیاد موثر است. ماشاءالله ده که ډېره نوې تکنالوژي سي د غاښو برخه کې راغلې ده. ان شاء الله دا به موږ زده کوو او په لوخمري کې به تطبیق کوو. دا ښه هغه دا ده چې هغه کسان چې غاښونه ډېر مخکې له منځه تللي دي یا یې ویستلي دي، نو دا کولی شي او هډوکی ډېر نازک دی، نو په دې کې موږ کولی شو چې بزل امپلانټ ورته ولګو. د یادونې وړ د ایستل شوو غاښونو ځای پر ځای کول بیزل فیکس امپلانټ یو نوی سیستم دی چې په وسیله د ژامې غاښونه په کم وخت کې ښودل کېږي. جراحي نسبته لږه او هډوکي ته کمه اړتیا لري. امان الله عادل، حریت راډیو، مزار شریف.